قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تیرو څو کلونو راهیسې د سیاسي جغرافیایي شخړو د بهرنیو اړتیاوو د کمښت او د سوداګرۍ ساتونکې اوښتنې له امله بېلابېل هیوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ د پرمختګ په برخه کې له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. چین د روان کال په پیل کې د تیر 2024 کال د بهرنۍ سوداګرۍ اندازه خپره کړې چې زه به یې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د چین تازه ګمارکي شمیرې ښیي چې په تیر 2024 کال کې د دغه هیواد د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 3,850 میلیاردو رمینبیونو ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2023 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښودلی او نوی ریکارډ یې ټینګ کړی دی. د تولیداتو له لحاظه له چین څخه د عالي او عصري ساینس او تخنیک لا زیات نوي تولیدات نورو هیوادونو او سیمو ته صادر شوي دي. د چارو له لحاظه په چین کې د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ او سرحدي تجارت په شمول د سوداګرۍ نویو بڼو ښه پرمختګ موندلی چې په دې جمله کې یې د همدې کال د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 2,610 میلیاردو یونو ته رسیدلی ده چې دغه شمیر د 2020 کال د ورته شمیر په پرتله 0 میلیارده یونه زیاتوالی ښودلی او د زیاتوالي اندول یې په سلو کې له لاسو نه پورته دی. د بازارونو له لحاظه چین د اروپا او امریکا په شمول په دودیزو بازارونو کې د سوداګرۍ د پرمختګ د موندلو ترڅنګ نوي بازارونه هم پیدا کړي دي. د بیلګې په توګه چین او د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو ټولنه له تیرو مسلسلو 5 کلونو راهیسې یو د بل لومړی لوی سوداګریز ملګري پاتې شوي دي. د کمربند او لارې د ګاډې آبادۍ په برخه کې د چین او ملګرو هیوادونو ترمنځ د وارداتو او صادراتو اندازې د دغه هیواد په عمومي اندازې کې له نیمایي نه زیاته برخه نیولې ده. براسره پر دی له لاتیني امریکا، افریقې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو او منځنۍ او ختیځې اروپا سره سوداګریزې اندازې یې د بهرنۍ سوداګرۍ په عمومي اندازې کې په سلو کې 80 سلنه نیولې ده. له تیرې یوې مودې راهیسې چین د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ د پرمختګ د چټکتیا د ځانګړو کرنیزو تولیداتو د صادراتو د پیاوړتیا او د ګمرکي مرحلې د اسانه کېدو په شمول یو لړ تدبیرونه نیولي دي چې دا به یې د بهرنۍ سوداګرۍ د پرمختګ قوي خوځنده ځواک وګرځي. محترمو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.